یایی چې جانان مې بیا بریتینا غوړ کړل به قرآن به نمی کردی؟ نه بالکل دی به قرآن نو کردی جانان مې بیا بریتینا غوړ کړل یې میگه بار کلی ګودار جوړیږي مننه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر بیا شعرون رو غولیدي خو دلی نوستي نن خو ډېر تکړه شعرون دي قدرمنه هر چاته که خیر وي چې لمبار ورغی یو شعر ووایي ډېر باید ځکه کسون ډېر دي داسې نه چا ګیله وکړو مشاعره پایل د تحقیق قدرمنه دوستونه د مشاعره په د اول سر کې میږ تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ډېر ځي لري دی هر وخت که خیر وي چې د ګایي سترګه رخیږي په دا وخت کې دی شعر لیکي ځکه د سترګې شغلس رواني ما خو پرې راونوي دغه شاعر نوم دی ضرب زلفشر خان السلام علیکم کوم د سلام څه ولدی ښه یې نه یم ډېر بېکاره رنګ خدای نه را څه پته لګي شیرونو سلام علیکم وعلیکم سلام سلام باشه ورکه جانتا اوس اجازه خو تو سره خوښه ما شری آیا دی ربانی یای چې څه چې بعد نن جوړ کړه اثر ده از مثال مې وې ساج بعد نن جوړ کړه اثر ده څه چې بعد نن جوړ کړه اثر ده دادا دې بیا چا نس دا کړه اثر ده نه کسا پچکی نه چرخیل جوړوي نو سټایل ده کسا پچکی نه چرخیل جوړوي نو سټایل ده څه په شرمنده شرماوله اثر ډېره مننه د غوږ په سار نه درې څلور رقمه کلي ورکړي لکه کاندي دا نه جوړ کو د غوږ په سار نه درې څلور رقمه کلي ورکړي د څه پاره د کړه اثر دا څه پتاکې دی کړه اثر ساده کوټه کې دو پتاکې وړه په بار دې سی ویلوړ ویلا کای پروډو کېټای اس مثال مې وې وړه په بار دې سی ویلوړ ویلا کای پروډو کېټای نه خدا چې کلا دې منځل اثر نه سټایل دا کنه د خیری ټکای دا یای چې د زنه انځرګول سره کام سره ابریخي ګوندې ورګه کې ساده غاټو د زنه انځرګول سره کام سره ابریخي چړته وړه سره کال کړه سا زرګونه دا څنګه نه ډېر ماسره لګيږي والا کدا خوخه زرګول خپل غلا جینا سوي چې شګاري وريږي په کوډو کې لیکو وایي چې جنکۍ نری د لکالاخته نری د لکالاخته جنکۍ نری د لکالاخته آدم خان چارسی کاټ مې وبو سانګړتا مننه کوم انځرګول نه ډېره مننه کوم واقعا چې په رښتیا ښکلی شی ووایه دا سارې ولا لړکي پړخي جان کړل خو رښتیا نن سبا شعرونه سارینه داسې سارینه راغلل یې ګایزې څه چې جګ شي چې بلخته دا غږ داسې په څړچړاولی وي دا یو سټایل دی خالر چې ګګی نره نه چې چېرې مخته ویښتون وي ښکلي برېښي نن سبا دغه ژړکی خو دا سارې د لیبس روایي دا کلیپ کې ته روای دغه نه وله وسړی ښکلی سړی دا ته څه فزور ښکاروالی مننه کومه یس که خیر وي میږ یو بل شاعر دی تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی یو مرغونه نه دی شیرینه لیکي ځکه چې دا مرغه خو
هر موسم که خیر وي کور تدریبي پیړ تدریبي د سره نوې خوپرۍ وي سارا وي یې دغه شاعر نوم دی چیچلی صاحب خپل شعر در وګورئ چیچلی صاحب داسې ورېر گلباش پیغام السلام علیکم علیکم دوری تاما کیا خیر سیاد داخله بخیر خدای دې ژوندی لره عمر دې وکړه شاعرانو ټول ستړي ماشه ټول Asta mai și da mai că la jver nășteș. مو سره خو یې شعر د ګلزنډای صاحب Merabani. خدای دا وکړي چې په چاکچاکو یې بدراګه کوي بدرګه کول یې د غامه خالي پایل وکړه شعر یې چې تباشي رشوتخوره د مړېږي ویلې نه جوړته پرشا تباشي رشوتخوره د مړېږي ویلې نه او کوک ووک شو او ګاډ واټ شو سره شړېږي ویلې نه بیا یې چې دکه خو کالو سترې خو اوس هم تر تازه یې دکه خو کالو سترې خو اوس هم تر تازه یې سړی درته حیران شي چې زړېږي ویلې نه بیا یې که نه چې پردي جیب ته دې سترګې وي چې څه مو ترېنه بود وه پردي جیب ته دې سترګې وي چې څه مې ترېنه بود وه عجیب دې دې سترګې د مړېږي ویلې نه بیا یې چې ټول عمر د رشواتو خوستو اوس خو باید مړ وه ټول عمر د رشواتو خوستو اوس خو باید مړ وه یې اوسه پر سپېره یې د غوړېږي ویلې نه اخر مقطع د ګلزنډای صاحب چې چلیا نور غلا شه اخر خو سړای سوړ شي چې چلیا نور غلا شه اخر خو سړای سوړ شي د غار سره گیاي د سړېږي برکات کو نکشش دی می سارا دا زه کوټه کې نه دا چاپیلا یاد دا زه کوټه کې د پلا کې نه یاد کې نه Da چاوکای که سام کشنا دل بشه ما ورزگاوا کنه لغلی صاحب ویایی چې یمو په زړه کې څه ګیلې دي چې ووایم خانه وی یا گلباش رخانه ووایم ایله ماکا یمو په زړه کې څه ګیلې دي چې ووایم خانه ښکلی یې میخ کلی تاروشي یې میک زړی نایي مننه کوم چیچلی صاحب نه مننه کوم رښتیا واقعا چې ډېر وزن کې و ډېر ښکلی شاعر و په رښتیا چې مرغونه نه یې لیکلی و یس بیګ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی دا نومتي شاعر دی مخکینی څېره دو دا بیا یې فیلمرغه ناشرینه لیکي ځکه دی چې کړکړای سره وکړو پاکې یوه نیمه خوپرۍ ورځي دی فیلمرغه ته نوست وي د نه شعر لیکي یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل شړشمګل صاحب داسې ورېر درېبه ورګېیم ته به غوږ نه کړی وه خیرود به په وکه ښه خیلی جوړې ته بیا ته ښه ده نه هغه که سبی په جمعه کدله رغله ورشه نو وخت به شي شیرون در نه وي چې وپټباوي شنګولا ګودي الولا کپالی مرګه غوبه الولا کړه د بازورګه کسبونه غوښه چې ووینه مکای تر روشي دا زنه دا د غوښه خرڅوي چې پته یې نه لګي چې څه رقم سروي دو شیر یا بل اورز متقاسم دا نه وچارته و چې لارګي په منډي کې خره سار هم پرې توغه سرمن یا پرتاو خاصه به سپلای بیت کې جوړاول سرمن کې خو خو وسدارک شادو چې موږ وایو شرط سو واګر سوال سوې یای چې خدای اورکه کې د غلا خلک څه تم غوږ دی د ځینې غصبین او رشوت خاره خلک یای چې افغانان ډېر سودا دي په زړه سپین په خوله یې واوي څه تم غوږ دی افغانون ډېر سودا دي په زړه سپین په خوله یې واوي رشوتخوره خو ډېر چالاک دي غلطوي په خوله خلک یای چې چا نه به ګیله وکړو چا ته به خپل زړه ورکړو څه ته غوږ دی چا نه به ګیله وکړو چا ته به خپل زړه ورکړو اوس ډېر کم شوی دی همخ ته درونه خلک یای چې میږ د لوسه څه نه کېږي یو په یوه څه وختاوي بل په بل پسې وختاوي
شتونه یې پسوکو پښونه یې لواوي قدرت نه یې لواوي خپل غله په خاطر بل په بربودای کې ابودای ځون تک یا چې موږ د لوسات سره کېږي یو په و په سوختاوي بل په سوختاوي تر څو چې ربې دور نه کو په خوره کوي دا خبره احساسات دنا کنټرول کا احساسات د کنټرول خیر دا لګي کنټرول یا چې د ګوندونو نامستار دول رتو وای چې زون به تر خلاص کړای وای نه فکر ما خلک لوسینه رزغاوي په دادوالو کې د ګوندونو نامستار دول رتو وای چې زون به تر خلاص کړای وای شرشمګل اوس ملا شوی دی مخته د دوله خرک سات هغه ورکه یو ګلاس اوبه ورکا حالا جوړای نه څه ویایي چې زه په کړکۍ در ولوېدم شنکای توتیه ما سرکای تو تیه د قرآن به نه وي نه کې به کورا څه وای چې وکړه کړه ته واسغای په متاوم زه په کړکۍ در ولوېدم شنکای توتیه ما لا په محبت کې دم نظر مو نه والته مننه کومه شړشمګل صاحب نه ډېره مننه کوم رښتیا چې دغه ډېر ښکلی شاعر ووایه په داندې به بیا که خیر وي میخ کارا کتنه کی خو کاره کتنه نه ملخ کرو کیږي اوله مشاعره کې الټ کیسرا وډو باول یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی دونتی شاعر دی مخکینی سه رادوی خلک بزړه کې ډېر زیلاري ځکه چې کله چې دی به مشاعره کې نه وي زه پالمه غوړم انار دریمه مادای شیرینه که خیر وي چنګخن علیکی ا کړکړای چې کوی دغه تا خو پرایر دریمه که خیر وي دا یاوه تا د شعر زندل کی یې دغه شاعر نوم دا که خیر وي ګلزندای صاحب شعر ضروري ګلزندای صاحب رره غو درڅه السلام علیکم جوړ شو تکړه ما خدا आवाज لږ غو د خراب د ډیر ښه مثال دی ورکوای تور دیونه چا پښتنه وکړه چې ته په چنګش باندې ولې میانی په چنګشا وې دوه ته ویل چې زه په چنګش نه میان په کرکری باندې میان یم نو ډېرې شپېرې په چنګش په کرکری چې وی وای چې خبره ډېرې غلی غلی کېږي خبره ډېرې غلی غلی کېږي داسې په سوچ شي پرمختللي کېږي او سپړې ټکایي او کدای شي پایله به شعر اوزي کدای شي پایله به شعر اوزي امید خوشتا په ډنګ پیل کېږي باندې شعر خلک ډېر څه پیږي چې جلای صاحب وای دا چې ناکام کامیابه وسی دا چې ناکام کامیابه وسی زکه خو دور از بیل کېږي د شک په سترګو ورته نه ګورو موږ د شک په سترګو ورته نه ګورو موږ شاید چې ټولو ته منلي کېږي وای د لارو برخلک به ومنو او څه به نه وایو موږ د لارو برخلک به ومنو چې به نه وایو موږ ګلزندای دوی من چې به څه لیکېږي دا سب په اخر کې د مقصد جوړت کړهو کنه مونږ حوال په پیدونه زکم سپړیا کمزوري وي ډېر په نو شاد کړو نه بل راګان فیر دی وایالو وساړ ویایي چې ای مو اکسینات سراشتا کپ کړه کړی دي موبایل کې ما چې موبایل کې بیان کړی وی ای مو اکسینات سراشتا کپ کړه کړی دي ناڅم پوستړیا وې د اکسیا کوراواز مننه کومه قدرمنه لیدونکي اوریدونکي واقعا چې ګلزندي صاحب ډېر ښکلی شاعر وویل ډېر سبکې پروت وي ډېر په وزن تېراوه دته همیشه نه نمرې ورکړې که خوري و نیمه شوانه رایڅکاوه چې څومره وي قدرمنه میږ مشاعرای د غیږې پراوه بیا چې زه ګلبشر خان سره د خپله قدرمنه شعرونه تو څه تازه رقم یغه پرم په لویو مهربانه خدای سپارم